سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نن لنډ تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. افغانستان د چابهار له لارې هند ته وچه میوه صادروي. افغانستان د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادروي چې په نږدې ورځو کې به دغه وچه میوه ولېږل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه هند ته صادره شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال محمد یونس مومند وایي چې ټوله تیاری نیول شوي او په څو ورځو کې دننه به دغه صادرات ترسره شي. نړۍ د ولسمشر غني او عبدالله د سیاسي هوکړې په اړه څه وایي؟ زلمی خلیلزاد وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله دی اوس د ټول شموله حکومت په رامنځته کولو سره د یو ځل بیا پخوانی اشتباه نه تکراروي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له اوږدې مودې وروسته د اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ کړکېچونه حل او پر یو ټول شموله حکومت توافق شوی دی. د لیکلي د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د نوي حکومت سره د سولې خبرې پیل او جګړې ته د پای ټکی کېږدي. طالبان وايي کابل کې چې څه روان دي د پخوانیو ناکامو تجربو تکرار دی. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ تیره شوې سیاسي هوکړه لیک په اړه طالبانو په خپل غبرګون کې ویلي دي چې په کابل کې چې څه روان دي د پخوانیو ناکامو تجربو تکرار دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین دواړو لورو ته وړاندیز کړی دی چې افغان جهتونه باید د ستونزې اصلي حل ته متوجه سي. هغه وایي چې د افغانستان د ستونزې حل د دوحې هوکړه په پلي کېدو راسرخي او د خنډونو له رامنځته کولو باید ډاډه وشي. د نن لنډ تازه او مهم خبرونو مو همدومره وه. دوستانو له تاسو ډېره زیاته مننه چې تر پایه راسره وئ. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې درسره سبسکرایب کړئ. مننه.